السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ستاسو ورور اسحاق خان. نن راغلی یم کوهاټ ته او اتل شهزاد نوي پول شاعر دی. زه به دا ویم چې فخر اورکزی دی او بیا فخر پښتون هم دی او فخر اورکزی هم دی. هغه خواته راغلی یم، هغه نه به تپوس کوم د ژوند زندگی څنګه تیري او د شاعري جذبه او د شاعري ولا جنون کله نه دی کې پیدا شوی دی. اور یو نوی کلام به واورو نه یو نوی غزل به واورو، خاص کر مو مسافرانو لري دوبۍ کې سعودي عرب کې هغو ته خو به واورو. شهزاده اتل صاحب ډېره مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم. ته ډېر مصروف ټیم کې اصل کې بزنس لري، موبایل والا هغه کې بیزي دی خو موږ ته یې ټیم راکړه. زه ډېره زړه نه شکریه ادا کوم. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو د پیج د دې ستونزې ډېر ګران کار ده، دا مرکې کول دا ډېر ګران کار ده. ډېره زیاته مننه ستاسو. زما نوم اسحاق خان. اسحاق خان ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. تاسو د شاعري څومره ټیم ورسره تاسو شاعري سره یو داسې دغه تاسو کې تا ته پته لګېدلې چې زه شاعر جوړېږم؟ موږ لا اوس هم پوره شاعران نه یو، ځان ته نه بلکې زما سټارټ چې لیک ته هغه د 2014 نه و، خو بیا اوس چونکې د میډیا دور شو، سوشل میډیا دور د وجې بس دنیا خلکو ورسېدي لکه که نه هر سړی بس اوس جذبه هم سړي کې زیاته شي. نو دې د وجې 2019 کې تقریبا چې بس ما بیا د آغاز وکړم نو هر سړي بس موږ در باندې خپله ډېر فخر کوم، ویاړ در باندې کوم چې تا وایي نوجوان مو قام کې شته او بیا پښتنو کې شته څه نوي غزل څه نوی کلام لري نو د مسافرانو ته ډالۍ. ډېره مننه مسافرانو نه خو مونږ ټول قربان یو. غزل نه مخکې به یو 3 شعر ورته ووایم چې اسحاق وایي ښې او لاسونه مې راټول کړې رانه ساه ووته، ښې او لاسونه مې راټول کړې رانه ساه ووته چې مې ارمان و نن ډولۍ د هغه چا ووته. ښې او لاسونه مې راټول کړې رانه ساه ووته چې مې ارمان و نن ډولۍ د هغه چا ووته. د جدایي درد یو داسې چې علم خبر شو. اسحاق وایي د جدایي درد یو داسې چې علم خبر شو، خولې نه مې چغه بې اختیاره ورخطا ووته. ډېره مننه. او اخر ته چې د ستا ډولۍ پسې بلا خلک روان وو اشنا، د ستا ډولۍ پسې بلا خلک روان وو اشنا، خو جنازه د شهزاد ډېره یک تنها وه. د ستا ډولۍ پسې بلا خلک روان وو اشنا، خو جنازه د شهزاد ډېره یک تنها ووته. او غزل ده چې جذبه د مینتوب مې لیونۍ راوخته، د مینتوب مې لیونۍ راوخته، دا ستا د مخ رڼا د که سپوږمۍ راوخته. جذبه د مینتوب مې لیونۍ راوخته، دا ستا د مخ رڼا د که سپوږمۍ راوخته. خوړل مې تندکونه غورځېدم راغورځېدمه، لیلا کله په بام راته مسکی راوخته. خوړل مې تندکونه غورځېدم راغورځېدمه، لیلا کله په بام راته مسکی راوخته. او رقیب ورته په لاره کې دیوال لکه ولاړ، رقیب ورته په لاره کې دیوال لکه ولاړ، لیلا مې په لباس د ملنګۍ راوخته. دا شعر ټولو پښتنو ته ډالۍ وي چې مزدوري خو یو مرطوب دی خو چې سوال چاته وکړم، مزدوري خو یو مرطوب دی خو چې سوال چاته ونکړم، دا ځکه په لاسونو مې خولی راوخته. مزدوري خو یو مرطوب دی خو چې سوال چاته ونکړم، دا ځکه په لاسونو مې خولی راوخته. او ګرم خو نه یم شهزاد اتل علمه، ګرم خو نه یم شهزاد اتل علمه، مینه د زړګي مې تر ماری راوخته. ډېره مننه، ډېره شکریه ادا کوم ستا د خپلو شعرونو او د خپلو کلمونو. زه ستا یو ځل بیا ډېره شکریه ادا کوم ستا ماته ټایم راکړه. ما اکثر دا کوشش وي چې څومره زمونږ شاعران دي چې هغه کې معیاري شاعري کې زه کوشش کوم چې زه هغو پسې لاړ شم، د هغو شاعري د پښتنو ته مخته راوړم. دا ما کوشش ده. نو ملګرو تاسو د ګران نوجوان فخر اورکزی، فخر پښتون شهزاده اتل صاحب د خپلو شعرونه کلمونه مو واورېدو، که خوښ مو شو نو خپلو ملګرو سره شیر کړو. نننۍ دغې ویډیو سره دغې ښکلې شاعري سره خپل اسحاق خان ورور او سره د شاعر شهزاده اتل سره ما ته اجازت راکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.